یو مولا او تقریر به کول، یو بزرگ په لاره تېرېده چې داسې ورته کتلي جومات خو ډک و د خلکو نه، ډېره لویه دنیا ناسته وه او رحمت پې نه ورېده. نو کور ته یې تللی دی، دروازه یې ټپولې ده، کور نه آواز شوی څوک یې؟ وی فقیر یم. هغې وله روټۍ راایستې ده، وی روټۍ نه الم. پیسې وی نه الم. څه غواړې؟ وی بچیا یو تپوس کوم چې رښتیا حال راته ووایه، ستا دا خاوند چې دا په جومات کې لګیا دی د ده عمل څه دی؟ وی ویل ګورې نه چې دې خلکو ته تقریر کوي. ویل نه رښتیا به وایه کني زه دې دروازې نه ځم. ویل فقیره چې رښتیا حل را باندې وی دی چې ماسخوتن منځو کې او کور ته راشي باجه راوالي باجه غږوي او ما ټوله شپه ځان ته ګډوي. ویلې ښه څه خو وایي نه؟ وی نور څه نه وایي، و ما ته وایي چې باجه راواله او ګیلاس راواله، خدای غفور الرحیم دی معافي به وکړي. نو ګیلاس وسکي او باجه راوالي او زه ګډېږم او دی باجه غږوي. وی زما یو سوال جواب به بېګاله ورته وکړي؟ ویل بلکل. وی چې دی وایي چې راواله باجه او ګیلاس خدای غفور الرحیم دی، نو ته ورته دا وایه چې غفور الرحیم خو دی، خو خدای ان بطش ربک لشدیدم دی. ان بطش ربک لشدید. اے پیغمبر ستا د خدای نیول دومره سخت دي چې څوک راونیسي بیا یې خلاصولی څوک دومره ورته ووایه بس چې بېګاله راغلی دی. راواله ګیلاس او باجه خدای غفور الرحیم دی. ښځې چې ورته دا ویلي دي باجه او ګیلاس یې په ځمکه راایښتي دي او په سجده یې ټوله شپه خدای ته تېره کړې ده او توبه یې وویسته چې بس ما ته پته نه وه. هفته لس ورځې پس بیا بزرګ په لاره تېرېږي او دی تقریر کوي چې ګوري په جومات باندې د رحمتونو باران وري. کور ته یې ورغی، ویل بیبي زما سوال جواب دې ورته کړی و؟ ویل ما دا ووی او هغه دا کار وکړو. خبره دا ده چې نن ستا په ملک رحمت بند دی، ستا په ملک رحمت نشته. مسله دا ده چې کوم ځای کې ښځې بې حیا او بربنډې ګرځي هلته رحمت نه وري. نن تاسو وایئ په ایمان ستا په ټول پېښور کې رحمت شته؟ قصهخانه کې خو به ډېري او صدر کې صدر روډ باندې خو هلته خو د رحمتونو باران. ټول ملک کورونو کې رحمت شته، هر کور کې ټي وي ده، هر کور کې ټي وي او رنګارنګ پروګرامونه پې او جینکۍ او هلکان او ډرامې او وي سي آرونه. ستا کور کې رحمت شته؟ نن ټول ملک د الله د قهر او د لعنت په لپیټ کې دی، ټول ملک. خو که ته وایې حدیث شریف دی، نن دې ملک کې داسې خلق هم شته د دین په لباده کې، د دین په لباس کې لن یفلح قوم. حدیث چې دی د بخاري شریف د دې متعلق ویلي دي چې د دې حدیث په راویانو کې یو راوي شیطان، هغه صرف د وخت حکومت خوشحالولو دپاره. نن ستا ملک کې دا خلک هم شته. بخاري شریف الله اوس زه څه ویلی شم درته چې امام بخاري څوک و؟ امام بخاري څوک و؟ نو ستاسو په څه پوهېږئ؟ روټي خلاص و په څه پوهېږئ؟ امام بخاري څوک و؟ امام بخاري چې مړ شو لا خښ کړی نه و چې د عطرو شغلې د قبر نه راووتې، چې خښې کو د قبر د خاورو نه به د عطرو شغلې راوتې. شپږ میاشتې چا د قبر خاورې نه پرېښوې او تختولې وې. دا وخت بزرګانو دعا وکړه چې یا الله دې قبر نه دا اثر لرې کړي چې دا تربت باقي پاتې شي. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه کال پس زه ورغلی وم د هغه قبر ته چې خاورې مې ترې راوچتې کړې. په خدای قسم چې ما په دې دنیا کې داسې خوشبویي نه ده لیدلې لکه د هغه د قبر. امام بخاري څوک؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو یو حدیث پسې زر زر میله مزل کړی دی په خپلو. او هر لس شل قدمه به چې لاړو نو 2 رکعته نفل به یې وکړل چې خدایه تا ماله دا توفیق را کړی دی چې زه ستا د پیغمبر په حدیث پسې روان یم. امام بخاري څوک؟ دا د هغه بخاري حدیث. ستا په پاکستان کې یو ډله ده پرویزیت، غلام محمد پرویز د هغې مشر و. اوس دلته هم صاحبه دا ده
شاخه تاخه زامن وي چې پرويزه ما کینه د سومبای زویا په پرويزیت باندې ته پرويزه ته په حدیث پويږي په حدیث چې ځان ته څه وایي هغه نه پويږي چې ځان ته څه وایي په اللهم لګیا دي ټول صاحب و ما تم سکول به ویلې ابم د پرويز کتاب پلاس کی دا حدیث داسې دی دا حدیث داسې دی دا حدیث داسې بد قسمت عمل کې مونږ سي د دې پارا عزیزانو ایران خو مونږ وایو چې شیعه ملک دی او شیعاګان دي خمینی صاحب شیعه او ډېر لوی شیعه او د شیعه او لوی مشر ابل اورزم 15 خزه سنگسار کړي زنا یې کړې و نیمه نیمه پزمکا کې خخې کړو 15 خزه سنگسار کړي هغه ورځ د امریکای او کرنل وجلې دي اوس امریکا وای زم په سوچ کوم هغه وای کوا کنه سوچ ایمان دې ته مونږ دلته لګیا شیعاګان د چي دي شیعاګان د چي دي شیعاګان د چي دي هغه داسې مذهب د پاره شیعه څکې لګیا دي او تاغه صحیح مذهب د پاره څکې لګیا ایمان فروش او بې ایمان زمونږ ایمان پتا څه دی قسم په خدای دې چې هغه دغه خبره ده درې طلاق او خزله سړی ورکړیو مولا له الوا او روټه راوړه ویلې چې درې مې ورکړی نو چې الوا روټه کتل دا ویلې خبره به ګول مول کېږي او چاته وایم چې بیګاله ورشه خزه ته وای چې تازه قبول کړې ما ابو چې او ته وای امام قبول کړي بس خزه دې شو خدا غالوا لګه سبا بیا نور امر راوړه مونږ هغه شي او چې چاره ته ونډا وکړه داغه گیت غږو